کم کسان چې په ژبه باندې راځي واورئ ما خو درته وویل چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ د نبي په لاس تاسې داسې کوثر درکوي لا یظمعو چې بیا هېڅکله د جنت تر داخلېدو پورې ته جنت دغه ته نسې احساسولی څه شي نسې احساسولی تنده نسې احساسولی یو بنده به راسي د الله رسول ته به لاس ونیسي الله رسول به مخ ځینې واړي بلې خوا ته به ورته راسي د الله رسول به مخ ځینې واړي دا ټول امت کې به دومرې وي شرمنده سي خلک به ورته وایي څه ګناه دې کړې ده دا وایي زه بدبخته وم ما خو پر ژړه باندې لاس وی ما ژړه خریل د نبي سنت مې نه پر ځای کوي اوس نبي رسه ناراضه دي جام نه راکوي شیطان خوشحاله کوي نفس خوشحاله کوي معاینه خوشحاله کوي خلق خوشحاله کوي الله او د الله رسول دې ناراضه کړي دي هغه د سپردي سوه د خدای دپاره په دومرې ګناه باندې هغه شیخ په باره کې راځي دومرې غټ شیخ هغه د قرآن تفسیر یې لیکلی و بغیر د ټکو یې لیکلی و دا ډېر ګران تفسیر هغه خلک د ده د مینې دپاره راغلي دي دا دومرې لوړ قدر شیخ دی هغه دیدار ته چې راځي پوښتنه وکړي شیخ چېرته دی هغه امام کې دی امام کې دی داسې ناست دی امام یې په ژړه وراخلاص اخته دی ژړ دی داسې ورته ګوري ګوري وایي شیخ یې هغه ورته وایي آغا ریشمې ته راشي هغه تفسیر هغه د الله قربت نږدېوت ته په ژړه باندې لاس مې دی شیخ صاحب ځان ته په غټه وویل بله ریشمې ته راشم ولکن دلې کسې نه مې خراشم و ژړه وهمه ژړه خریم د مسلمان زړه نه زیروم تا زما زړه رازیر کړي په دې خبر باندې هغه هم د یو ځای نه راغلی هغه لاس زنه ورته کښې شوي ها ولکن دلې رسول مې خراشي ته که د مسلمان زړه نازره والله د رسول پر زړه باندې پنر راتېره د رسول زړه ناراضه کوې د رسول پر زړه باندې غچي وایې د رسول زړه باندې پنر چلې د خدای دپاره د خدای دپاره مرګ په باور نه دی ډېر ځوانان موږ لیدلي دي نن اکسیډنټ کې مړ شو نن د زړه دوره ورباندې راغله نن په مرمۍ مړ شو نن څنګه ورسه هغه ولاړ سي د دنیا نه بیا د رسول اول عذاب په ژړه چې څوک لاس وهي په قبر کې اکشیر دي د قبلې نه مخ او خواته واوړي اول عذاب یې دا دی تاسو تجربه وکړئ دا به تیس بن شهاده دا تجربه وکړئ اول وارې مخ خواته واوړي دا سنت مؤکده دي دا د واجب حیثیت علما لیکي د خدای دپاره وړ د میراث پر ژړه لاس مه وئ الله من راضه کوي الله راضه کوي الله مخبل دی ابدي جنتونه به وي ابدي انعامات به وي د الله دیدار به وي د الله د رسول دیدار به وي ټول انبیا به بیا وینو ښایسته زندګي به وي ابدي ژوند به وي دا دنیا پرېږده کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل دې دنیا کې اوسه لکه یو مسافر چې یو ځای راغلی نه ځای جوړوي نه پوخ ځای جوړوي نه دغه اړولي بس شپه او ورځ تېروي الله جل جلاله دې د دې شپې قدر موږ ته رانصیب کړي خدای تبارک وتعالی دې د ښه عبادت توفیق راکړي ما ته ټول امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ټول امت هغه قهرمانان زموږ ائمة المجتهدین امام ابو حنیفه امام احمد بن حنبل امام شافعي امام محمد او امام مالک امام یوسف دې ته دعا وکړي د دې پر امت باندې غټ احسان دی غټ احسان پر موږ باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله احسان دی والله عظیم که ټول امت ته دې احسان تراشي وکړي هغه ته دعا وکوئ د خپل امت امامانو علماو ته دعا وکوئ دا علما که نه وه تاسو به ټول ځناور یاست حیوانان به یاست هر خوا ته چې مو مخکې دا د الله د رسول وینا ده نبي علیه صلات وسلام فرمایي په آخر د زمان کې زه علما پورته کوم یو یو دا مړ شو دا شهید شو هغه مړ شو دا شهید شو دا یې وویستې هغه دی که هغه دی آخر به هغه بندگان پاته سي سبحان الله واورئ چې هغه داسې چې هغه غنم رغبیل کې لاندې بسایه پاته سي بیا به یو در بله پوښتنه کوي هغه به فتوا ورکړي اضلو وظلو خپله به هم ګمراهي بل به هم ګمراهي کوي فلا یبالهم الله په دې امت باندې په دې بندګانو بیا زه باکم لکم که هر څه کوي